سورۃ فلق او سورۃ ناس د دې لپاره نازل شو چې حفاظت وشي باغ جوړ شو او چې نقصان وته ونرسي د شریانو د الله سنت د شریان نه پناه واړي شریان ډیر قسم دي احادیثو کې راغلیو کنه چې پناه واړي د شر د مخلوقات نه د شر د شیاطین نه او د شر د جنات نه او د شر د حشرات نه پناه واړي پناه غواړي د شر د برس او د جزام نه د ټول یاد کړو احادیثو کې دا باب یې خشوي استعاذه وته وي پناه غواړي د داسې عمر نه چې ارذل العمر دی پناه غواړي د غرق نه پناه غواړي د حرق نه پناه غواړي د هدم نه چې الله په دې مرګ سره مونږ نشو چې غرق یو په دې مرګ سره مونږ نشو چې وسوځو په دې مرګ سره مونږ چې آبادی را باندې را پریوزي پناه غواړي د لړم او د مار نه چې دیو مونږ چې پناه غواړي د دې نه چې په جهاد کې مشان شي چې مرشم چې داسې مړ نشم چې خلک ګوري چې کوم ځای گزار شوی دی په ملا می گزار شوی نه یا الله چې په سینه می نه خي د دې ورځې نه مې وساتي دا ټول شرونه او فسادونه دي کنه بسم الله الرحمن الرحیم وایا پناه غواړم پرب د سبا چې مخلوق یې رڼا کو تور شپه لري کړه دغه د شرک او د کفر او د جهل تیار لري شو او د قران او سنت سبا راو خوته برب الفلق انقلاب یې راوستو څنګه چې الله پارشي کې انقلاب راولي نو الله زمون فزرونو انقلاب راولي او پناه د سنه غواړم د ډیرو شرونو نه یو شر د مخلوقات ته ما خلق ټول مخلوقات هر شی چې دین په هغه کې شر پروت دی الله به ته بچ کی چې وایي چې اعوذ بالله یا الله د دین بچ کی کار انسان دی کار جنات دی کار هر څومره چیزونه چې دی دنیا کې حیوان دی جانور دی کستا کور دی کستا د کاروبار شی دی نو وایي چې الله مال دې خیر راکړي اما دې شر نو او ساتي کاغه میاش دا کال له کاغه نور دې کا سوګمه دا کاغه ستوري دي من شر ما خلق کاغه بدی کاغه ور دې من شر ما خلق یا الله موږ دې شر نو ساتي کاغه شرک دې کاغه بدعت ته رسمونه رواجونه دا ډېر له شر دي او د شر د تیارې نه کله چې دا تیار په خشي پیتویل شي تیاری تویل شي دي کډیر شرور او فسادات ځکه نبی علیہ السلام ویلي چې ماشومان په ماقام کې عمر او با شیاطین دی وخت کې خارشي او به یې بیا و نقصان ورسوته کله چې غاسقن اذا وقب کله چې د اشپاح خپل لمن یو غرزي چې نور پریوزي تیار راشي نو دا وخت کنه او د شر داري پکو او انکو نه په غټو کې یا الله موږ د شر د سحر او د جادو نو ساتي د کوډو منترو نو ساتي د تیغ بندو او د غټونو او د دې مصیبتونو نو مساتي دا سبلاګان دي من نفاسات هغه زنانو ته وی چې پوکی کوي داولي ځکه په نبی رسول سلام باندې سحر کړو یوم یاش داغه نه پریشان او ډیر لري سر پښیو تر دې پورې چې دوه ملائک راغلل سر ته درې دو خو ته درې دو تاسو کې هغه یو د بلنه تاسو کې چې ما دا ولې دا چل شوی نه بل او ته مطبوبونو د باندې څه شوی وي ښا څه په شوی دی سحرا حدیث کې راځي بخاری سحر په شوی دی چا په کړی دی لبید ابن عاصم يهودي څنګه په کړی دی دا څنګه سحر دی فی مشتن و مشاتن منګز دا پاره کې ویخته انجل بنجل کړی دی دا ګوره چرته یو غلام د پیغمبر خدمت وکاو ناغل دی يهوديانو صلی الله علیه ورکو چې تمون له دغه اختراع وړه نو ویل ولم د باغې په سحر او جادو کو نبی علیہ السلام پریشانو وی دا کوم دی کې پروت دی وی دا پروت دی فی جف تحت عرعوفة فی بئر الزوران داوی داسیو
مشوره جوړه کړې ده او بیا د زروان کوی په ویس کې د ګټې لاندې یې ده. نو بس جبريل لړو او راوغست. نبی علیہ السلام روغ موت شو. هغه د لبید لونو کړو نفاسات ذکر ویلي لونه وی سپوکی موکی کړي او غټي موټي کړي او دا غي نبی علیہ السلام ته دا تکلیف رسېدل. دی الله مونږ دې شرون نو ساتي چې هغه د تعویذونو یو د کوډو یو د منتروي دا سحر او جادو دې ټولو دا د چا کار دی؟ دا د جادوګرانو او د ساحرانو او د نجوميانو کار دی. اسنه چې ته ګوره کا په هر رنگ کې ښا که یو سړی سپینه جامه اوست دا غټ پټ کېواله او تسبیح ور سره دی په سنت برابر دی او تعویذونه کوي نو جادوګر وته وای جادوګر استاد دا څه وته وای ها او ساحر استاد دا څه وته وای هغه عالم مو هغه ته مولا مو دا څه کوي نو مولا کاردانه د عالم کاردانه چې هغه تعویذونه کوي هغه کوډي کوي هغه ساختونه کوي هر قسم تعویذي ښا دی وخت کې دی بکوي حدیث کرا الکه دا حدیث وخت نه دی ته چې حدیث کې یاده جدا وختو دی وخت چې تعویذ نو واغستې شو نو دغه تعویذ کې یا جبرئیل یا میکائیل یا فرعون یا شداد یا حامان دی وخت کې د دې تعویذ خبرې کوا دا کومه زمانہ چې تبګه لګیاي کله څه تعویذ وګوره کنه چې تعالی خلق راوړي چې باري کې اصلي کړي هغه کې حدیث لیکلو هغه کې آیت لیکلو خلق سکی او تبګه سوای وینه تعویذ ثابت ته دا تعویذ ثابت ته تاسو باطل برستو کار دا چې خبر او بل په لاړوي باس په یو سکی دی بل په لو دانګي زمون باس په دې تعویذ کې چې دا شرک پکې الفاظ شرکیه پکې ایا داسې الفاظ چې په معنی نه پويږي یا بدوح سي دی بس بلغت ګوري پرې د کنه قران ویلا تقولوا راینا داسې الفاظ مو ہے چې تاسو په مطلب باندې نه پويږئ راینا پرې ده یا بدوح پرې ده د شر دا غفقوهن کنا په غټو کې او حضرت شیخ داویلو رحمه الله تعالی چې نفاسات هغه خلق ته وي چې ناسي جرګه کوي چاته جرګه کوي حق پرستو ته داغی لپاره سم مشوره کوي هغه پسې خبرې کوي بد ردی کوي هغه باندې الزامات لګوي چې دا داسې دی دا داسې دی وابیان دي دادي نفاسات څنګه نبی اسلام ته جرګه او مشورې کړي ولې باغ جوړ شو نو خلق کوئی چې رغلات کول غواړي چې د شپې کدر ولي چې څنګه بندوبست کو دغه قصیدې د اسلام باغ ته بندوبست کوي د ملکونو ته وګوره کنه دا شپار وځه سوچ دې دا فکر دې کډیر بیرته زمونږ نه کنه هنا دا سوچ او فکر مون سره ده مونږه هلاکي مونږ کی گمراهي پیدا کړي زمونږ د اسلام کارونه لړکي زمونږ عقیده هم خرابوي زمونږ عملونه هم خرابوي زمونږ اخلاق هم خرابوي زمونږ د اسلام هغه ډیر صحیح تعلیم هم لري کوي غلط تعلیمات کوم کې راغړي شیطانی کارونه بے حیائی راولي او حیا لري کوي بے عزتی راولي عزت لري کوي النفاسات نن خو جادوګر دا دي چې کوم ځای کې ناس دي په غنټو تجاز نه رسی او مونږه دا ځای کې داسې پریشان کړیو د دین لوی سحر او جادو شته لوی جادو په دنیا کې نن دا ده چې هغه ته بیغمه ناشتي او دلته کې مسلمان ځان شرمولې دي او داغي قدر کوي داغي عزت کوي داغي لپاره داغي په خدمت کې لګیا دي داغي غلامی کوي خلق قتلې خدای خبره مانی ښا خپل قوم هلاکی او تباکی ولیکن چې داغي خبره منل شي او داغي عزت وکړي شي صاحبان جادوګر ناشتي کړه ډېر لوی جادوګر دي دا غځای نه مون تلاس را رسول له مون تلاس نشو رسوله النفاسات فی العقده عقدی داغي غي سمبلو ته وي داغي غبین الاقوام ته وي هغه کې ناشتي جرګي کوي کنه او پناوالو د شر د حسد کون کې نه کله جهاد شروع کی نګور شرونه ډیر ذکر کړل
چې شر د مخلوقات ته، شر د تیارې دی، شر د نفاسات ته او شر د حاسد دی. او د الله صفت هم یو ذکر کو چې برب الفلق، یا الله چې ته رڼا راوړې دا هر څه به ختم شي. چې د قرآن رڼا راشي که نه بس دا څیزونه به بلکل ختم شي، دا به وځي که نه. دا یو کور د مثال د دنیا دی. دا یو کور داسې دی لکه دنیا. ولې چې په دې دنیا کې څه کېږي نو په دې کور کې هم کېږي که په دې چار دیوالۍ کې که نه. چې په یو کور کې قرآن راغی او رڼا راغله نو د دنیا هغه لهو لعب او هغه ګمراهۍ او شیطانۍ ترې نه روکې شوې. رب الفلق ځکه دا یو صفت ذکر کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ